د بدر جنگ د ایمان قرباني او د الله د نصرت میدان. د بدر میدان د تاریخ هغه ورځ چې د حق او باطل ترمنځ لومړنۍ او عظیمه جګړه وشوه. دا هغه ورځ چې الله رب العالمین د ایمان ورو نصرت وکړو. دا نه یوازې جګړه وه، دا د ایمان امتحان و. د دې جنگ د بیانولو مخکې دوه موضوع طرف ته اشاره کوم. لومړی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د مکې څخه مدینې ته هجرت. مکه د الله کور، خو مؤمنانو ته دا ښار د زخمونو ښار ګرځېدلی و. هر مؤمن چې به دا ویل چې الله یو دی، وهل کېده به، تکلیف به ورکول کېدو، حتی د خپل کور څخه ایستل کېدو. سره د دومره ظلم او ستم د مکې خل بیا هم غلي کېناستېدو. د مکې سرداران یو غونډه جوړه کړه او په دې غونډه کې شیطان هم شامل شو. د دې غونډې مقصد دا و چې په څه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې کار څخه منع کړو. دلته په دې غونډه کې د مکې سرداران د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل دسیسه جوړوله. د غونډې نه بعد جبرائیل امین راغی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د هجرت خبر ورکړ. نو صحابه کرام د مکې څخه مدینې طرف ته مهاجر شول. د مدینې خلک انصار د مهاجرینو دروند استقبال یې وکړ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو او انصارو ترمنځ ورورولي اعلان کړه. په مدینه کې د هجرت نه وروسته اسلام پراخ شو. د ورورولي دا مثال د تاریخ په کتابونو کې ولیکل شو. مدینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښار شو او د اسلام د ریاست مرکز شو. او د همدغه هجرت نه پس اسلامي تاریخ هم شروع شوی چې موږ تاسو ورته په ساده پښتو کې هجری وایو. او دویمه واقعه د جنگ بدر نه مخکې دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خبر راورسېد چې د قریش تجارتي قافله د شام نه راستنه روانه ده او مشري د قریش هوښیار ابو سفیان کوي. دا قافله د هغه مال نه جوړه شوې وه چې د مکې مشرکینو د مسلمانانو له غصب شوي شتمنونه برابر کړي وو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې زو خپل حق واپس اخلو. مسلمانانو د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره د قافلې په لور حرکت وکړو. خو دا سفر د بدر د تاریخ محرکې پیلو. ابو سفیان چې کله خبر شو چې مسلمانان د قافلې مخه نیسي، نو سمدلاسې خپل جاسوس د مکې په طرف روان کړه او دا پیغام یې ورکو چې راشئ، ستاسو مال، ستاسو عزت، ستاسو غرور له خطرې سره مخ ده. د مکې مشران له غرور نه ډک زر ریاسونه تیار کړل. ابو جهل، امیه، عتبه، شیبه ټول سره یو شول او دا یې ویل چې موږ به محمد صلی الله علیه وسلم د هغې ملګري له دې ځایه ورک کړو. دوی د بدر په لور روان شول، نه د قافلې د دفاع لپاره بلکې د اسلام د رڼا د ختمولو لپاره. په مدینه کې مسلمانان جنگ ته نه بلکې د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره وتلي وو. خو کله چې ورته خبر وشو چې قریش په زرګونو فوجیانو سره روان دي، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مشوره وکړه. حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمایل: اے د الله رسوله، موږ به دا نه وایو چې ته پوه شه او ستا رب پوه شه، بلکې موږ در سره یو هر طرف ته چې ته لاړې. د بدر میدان د تاریخ هغه ورځ چې د حق او باطل ترمنځ لومړنۍ او عظیمه جګړه وشوه. په دې جګړه کې د مسلمانانو تعداد صرف 314 او د کفارو تعداد 1000 تنه ته رسېدو. دا هغه ورځ و چې الله رب العالمین د ایمان ولو نصرت وکړه. دا یوازې جګړه نه وه، دا د ایمان امتحان و. د جنگ د شروع کېدو نه مخکې عرب خپل رسم رواج مطابق د مبارزې لپاره درې سړي میدان ته راوویستل. د کافرانو د لوري نه 3 کسان راغله: عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ولید بن عتبه، چې دا 3 وړه د یو کورنۍ څخه وو. چې میدان ته راغله نو دا یې وویل: موږ له خپلو همسټو سره مبارزه غواړو، نه د مدینې کمزورو سره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خپل کورنۍ څخه 3 صحابه کرام مقرر کړه. حضرت حمزه بن عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زبردست جنگیالي. حضرت علی ابن ابي طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر زوی، هغه وخت صرف 22 کلن و. او حضرت عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنهم اجمعین د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کورنۍ مشر صحابي. حضرت علی د ولید بن عتبه په مقابله کې ودرېدو او حضرت حمزه د شیبه بن ربیعه په مقابله کې ودرېدو او حضرت عبیده بن حارث د عتبه بن ربیعه په مقابله کې ودرېدو. دوی په منځ کې جنگ شروع شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل مقابل لور ولید بن عتبه ختم کړه او حضرت حمزه خپل مقابل لور شیبه بن ربیعه هم ختم کړه او حضرت عبیده بن حارث خپل مقابل لور عتبه بن ربیعه سره ډیر سخت جنگ وکړه. دواړه ژوبل شول، خو په آخر کې عتبه بن ربیعه هم ختم شو چې دې سره مشرکین ډیر سخت غوسه شول او حمله یې وکړه
جنگ شروع شو. په جنگ کې حضرت حمزه د کفارو صفونه مات کړل او صحابه و چې ایمان یې پیاوړی وو او نصرت د الله و. په دې جنگ کې د قریش مشر ابو جهل چې د غرور نه ډکو، دوه تنکي ځوانان صحابه کرام معاذ او معوذ خپل تورې راواغیسته. یو د ابو جهل په آس حمله وکړو او بل د ابو جهل پر خپه. دې سره ابو جهل راوغورځېدو د آس څخه. بیا حضرت عبدالله ابن مسعود راغی چې په بدن ډیر کمزورو خو د الله د قدرت نه ډکو. د ابو جهل سر یې پرې کړ او د ابو جهل په ختمېدو سره مشرکین هم مات شول، د جنگ څخه وتښتېدل او فتح د مسلمانانو شوه. د مسلمانانو ټول شمیر 314، شهیدان 14 تنه، 6 تنه مهاجرین، 8 تنه انصار. دا 14 تنه د اسلام وړاندې ریاست هغه ستوري دي چې د ایمان په لاره کې خپل ژوند قربان کړل. کافرانو لوري ته کافران ټول 10 تنه هلاک شوي کافران، 80 تنه بندیان شوي کافران، 80 تنه په هلاک شوي کافرانو کې د قریش مشران او زورور کسان شاملو لکه ابو جهل قریش مشر او د اسلام سخت دښمن، عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، امیه بن خلف او نور مشران چې د مکې د طاقت سمبولو ټول ختم شول. دا و د جنگ بدر یو لنډه غونډه واقعه. الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی اوسي. تر بلې ویډیو ښې چارې